مشکلات اوس دي خلک پټ دي کارونه نه کوي روزګار یریږي و چې وم ګرفتار هم نه کړي اوري له پاکستانه په جبري ډول راستون شوی د سپینګیري د کډوالۍ د دوران کیسه په وچو شونډو او لالهانده زړه داسې بیانوي. نوموړی وایي چې د پاکستان حکومت له لوري ورته د ایستلو خبر ورکړل شو چې دا زیری ورته د خواشینۍ وړ و. دا سپینګیري وایي چې پاکستان کې د افغانانو د نیولو پر مهال د دوی کورونه او هر څه چور کېدل. نوموړی وایي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د نیونې له ویرې د کورونو څخه نشي وتلی. مشکلات اوس دي خلک پټ دي کارونه نه کوي روزګار یریږي و چې وم ګرفتار هم نه کړي اوري. بس علت دا و چې هغې وخت ورکړی و وخت نه راجع کېدل او خپل دکان یې خرڅول نه چې هغې د اپریشن شروع کو او بس په دې کې هغې اوس دکان نه چور کېږي او دغه کېږي سختي ورسره کوي او کیمپونه ته بوځي زنان هم به ماشومان هم به او هغه د کیمپونه نه راجع کوي. اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې هغې ورته دا مطالبه ورسره وکړي دغه وکړي چې دا حیوات والا دی دا په عزت سره راواړوئ. کورونو کرایه دلته خلک زیاته غواړي 6,000 7,000 15,000 10,000 د هغې ورته دا برخه ده چې هغې لږ ټینګار وکړي چې کرایه لږه کمه کړي چې د چا د مهاجرو سره لږ همکاري وشي کومک وشي چې یو 4,000 اخلي دی نه 3,000 واخلي 15,000 4,000 ته واخلي. دغه راز د نظر خوندان د کډوالۍ په برخه کې په شته سازمانونو نیوکه کوي او وایي چې د پاکستان له لوري په افغان کډوالو باندې روان ظلم باندې چوپتیا غوره کړې ده. کتونکي له نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوي چې د راستنېدونکو کډوالو لپاره د په افغانستان کې د کاري فرصتونو ترڅنګ د ژوند هر اړخیز امکانات برابر کړي. په دې برخه کې زه فقط 2 پیغامه لرو. یو د نړیوالو لپاره یو بل د هغو دفترونو د ملل متحد هغه دفترونه چې هغه د دې بشري یا د تش د بشر نامه لاندې کار کوي په هغو باندې دغه کوو چې دوی د نړیوالو اصول په دوی باندې هغه په دوی ته قانع کړي باندې نړیوال اصول په دوی باندې مراد کړي. موږ تاسو ګورو نړیوال اصول د څه دي تر څو پورې چې په افغانستان کې د دوی لپاره د امنیت برخه کې نه د کار د کورونو جوړولو دوی ته د بیا د راتګ زمینه برابره شي دوی د ورته یو مهالوي جوړ کړي او دغه ملل متحد موږ تاسو ګورو په کلونو کې څومره بودیجې مصرفونه په دغه لارو کې مصرف کړي. بدبختانه لکه څومره چې تیر کې مصرف کړي تر اوسه پورې دوی خاموش دي. دوی باندې غږ کوو چې دوی هغه تخصصي بودیجې د دغو مهاجرو لپاره چې دلته راځي د دې لپاره یې مشخص کړي دوی لپاره د کورونو جوړولو د ژوند تعلیم په دغه برخه کې دوی کار وکړي. کارپوهان د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان او ایران په روان سیاست نیوکه کوي او زیاتوي چې په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف چلند ترسره کیږي. کتونکي له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې د افغان کډوالو بیرته راستنولو په برخه کې د ګړندي ګامونه پورته کړي. زعمای حکومت پاکستان و زعمای حکومت ایران بسیار به شکل یک ظالمانه در اخراج اجباری مهاجرین ما اقدام میکنن. اموالشان اونجا مصادره کردن چور کردن چپال کردن پولایشان گرفتن. باید هم زعمای حکومت ما خصوصا ادارات زیربط امارت اسلامی که عبارت از وزارت امور خارجه هست وزارت عودت مهاجرین هست یا به اصطلاح یا اداره استخبارات امارت اسلامی هست در قسمت به اصطلاح استرداد یعنی اموال و دارایی مهاجرین مظلوم ما پولشان باید اقدام بکنن. د یادونې وړ ده چې له پاکستان څخه هیواد ته په سلګونه زره کورنۍ په جبري ډول راستنې شوي دي خو اسلامي امارت بیا وایي چې ټولو کډوالو ته هر اړخیزه خدمات وړاندې کیږي.